السلام علیکم ګران دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه موږ د کمپیوټر غوندې کمپیوټر کې چې موږ څنګه فیسبوک استعمال او داسې په موبایل کې موږ د کمپیوټر غوندې فیسبوک څنګه استعمالولی شو په خپل. نو زما ورکوټیشن ریکویسټ دی که ملګرو چې زما دا چینل نه دی سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او نورو سره یې هم شیر کړئ. ډېره مهربانه. را به شي اوله چې کوم دی پلی سټور سطله چې رالی دلته به ولیکئ ایټرل ډس فیسبوک دا به ولیکئ او سرچ به یې دا چې کوم دی دا ړومبی ډېر زبردست دی. ما هم دا ډاونلوډ کړی دی. دې له چې کله راشي دا اوپن کړئ نو دا چې اوپن کړئ داسې کولوم کو نو دلته به ولیکئ فیسبوک ډاټ کام یا یوټیوب لیکئ ډاټ کام نو کمپیوټر غوندې درته هر څه راوړی. بیا به ګو کلیک کړئ. ګو چې کلیک کړئ دا اوس وګوره تاسو ته فیسبوک چې کوم دی کمپیوټر په شکل راوخوت. نو دلته چې کوم دی تاسو به ولیکئ خپله آی ډي به ورکړئ دلته دلته به پاسورډ ورکړئ. دا دې تاسو ته اوس ښکاري چې زموږ فیسبوک چې کوم دی د کمپیوټر غوندې شکل کې راواخوتو. هوم چې کلیک کړئ داسې له ازر وخت ما سره دلته آی ډي کې څوک ایډ نه دي. دا چې کوم دی تاسو ته راواخوتو کمپیوټر غوندې فیسبوک.